شو 11 بجې ختم شي نامې نور ما ته ویل چې یاره 12 بجې دي اوس چې حالبات کې کار دی ما ولکه شپه ده وایي نه ځو وږی یم او ما ته ویل نغلو دې راباندې کبان خورم نو ما د شپې په 2 بجې راباندې ځینې کبان چې نغلو ته راورسېدو یو د مینو دوکان خلاص و 2-3 خلک ورته نور هم ولاړ وو نو زه داسې په کلاره باندې ورغلم یو مۍ مې راواخېستو داسې مې بوی کړو دوکاندار ډېر زیات کینه کې شو ورته زما غږ خراب و او تا دا مۍ ولې راواخېستو بوی دې کوم مال ماما بوی کړی مې نه دی مال ما خو ته غوږ کې پټه خبره وکړه نو ما ته وایي مۍ ته څه ویله مال مۍ ته مې دا ویله چې زما د ماما زوی دی سیل وړی دی ما دې پوښتنه وکړه چې تا په سیل کې خو زما ماما زوی کتلی نه دی څومره وخت وشو ما 2 میاشتې وشوې چې زما د ماما زوی سیل وړی دی وایي مۍ درته څه ویله مال مۍ راته ویله زما په خپله وایي 6 میاشتې وشوې چې اوبه نه راوتې انعام هم راکړ ډزم راباندې اول انعام راکړ بیا ډزم راباندې پاک وجه پر سکونه ټول رنګ د مانه بغیر بل څوک هم عايزين نلعب مع بعض مېلمه په حجره کې کینو کور ته لاړ شو مور ته ووایي چې مورې څه شی م پخ کړی ما سره مېلمه راغلی په حجره کې ناست دی خو دا ډیسکو ټکنالوژي دور دی یو مور کور کې لګیا و پخلی کولو زوی ولا په ډیسکو سټایل کې راغی چې کله کور ته راننوته مور ته وایي مما یو کوټه کې سر خراب و کې مور نه هغه بلې کوټې ته راوتې مما چې کله مور له مخامخ شه مور ته څه وایي وایي مورې څه دې مخ کېږي ډیسکو ټکنالوژي دور دی مور هم ولا په ډیسکو کې جواب ورکوي مور ورته وایي بچو الوکې یم په دې یو لاس کې پنسه ده او आवाज नहीं था आवाज नहीं था सिग्नल दे पंचो सिग्नल ना पूरा یو ځکه خاکه کوله زه په سټیټ باندې ګوډ سټایل کرالم یو لاس کې مې پنسۍ او دې سټایل کې را روانې وه یو 3 ډاکټران ناست یو ډاکټر صاحب وایي دا مریض ګوډ ګوډ را روان دی ده ما ته دا ښه خپه ما ته ښکاري دویم ډاکټر وایي نه مړ دا چپه خپه ما ته ده او درېیم ډاکټر صاحب وایي نه ملی ما ته ده په ما باندې ډېر زیات باس و یو ډاکټر صاحب وایي چې وروره مریض را روان دی چې کله را نږدې شي پوښتنه به دې وکړو نو زموږ دا مسله به حل شي زما ته یې روکې دی خو راشم راتېر شم یو ډاکټر صاحب ما ته وایي په تا باندې زموږ ډېره غټه تذکیره ده یو ډاکټر صاحب وایي چې ښه خپه دې ماته ده بل وایي چپه خپه دې ماته ده درېیم ډاکټر صاحب وایي چې ملا دې ماته ده وروره تا ته څه تکلیف دی زه وایم ډاکټر صاحب زما خو نه ښه خپه ماته ده او نه مې چپه خپه ماته ده نه مې ملا ماته ده او دا ګوډ ګوډ چې زه ګرځم دا خو ما نه پرتوس کې کو سړی پاک غټ الله پاک پیدا کړي دا الله کار دی کو نری نه روش کړي دا الله کار دی یو نه لاړه ماله ما ونه عزت جوړې چاودي په علماء شنوار راغلي ما له باندې له پوزې په زمانه کې خبره کوي ما دې فريد خو یې نشته څه ته او کنه الله پاک زما هر سندر اټ هزار غندې څنګه دی او زیات ده ګوره نه پرو کوم د څه کوله اوس یو سړی نه دی تنو ګلنال مې پکیرا تډینال وې
तो सिलंजा साड़ी खेले की मारी दा पुतरी मारी मारी करता शुरू दावा पैदा शुरू शुरू होता सुन ताउल भाई ओ मनाई तो मना सटाया रोए Eu n-am spus, că nu știu. Au făcut ceva de la față. Au. Oi asta cap nebuna ta! Or mene sonata! Or aaj मैं बोलूँगी और तुम सुनोगे वही हम तो दिल के आगे है मैं खाने के लिए अरे आपको किसने कहा है बिजली गिराने के लिए क्यों नारे पकड़ा गए वही हम तो ठहरे परदेसी साथ करना Aşk Habibi Liboro Dacă la Sandra să pocto că eu mă duc sta să uge mă să altă comanda origină cu șala la bibi goro o și mati mai cu acum să mă să vedă malta sangawat de nu sangawat de nu cur mawla branco no manga uji uji manga de do de raule de acord așa, la muzică la slui gândați. Să nu muzică la tine. Farsi, mala farsi nu Alize, de capul City Center pe tădăma. Eu acolo că acum nu sări biftân. Mă uita, acolo nici cu legea pe Sandra să ngău. Allah Taala jagala cam fug am ador. Se vede ora. Am ușit cu jorawai ha. Şapinia baçuşmali bamri mala doro. Tariqa man wawre khaje tabla baja wawre. Bamri çişmi siya gariba kurban ada. Ani farsi ha. Şapinia baçuşmali bamri mala doro.
راغلی و دا ته دپاره ټیلر هم دی بیا ما باندې ډاس کوي یو کسر راغلی و په 3 نوي کې ټول به رازونه پوره کوو بچا سوزود بیا بچا سوزود Zim 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 zim,